بسم الله الرحمن الرحیم. تیر په هیره تیر را یادول او د هغې باره کې په خپل زړه کې کرل ریبل ستره ناپوهي او لیونتوب دی. ځکه داسې سوچ ښې ارادې وژني. دې وجې نه هوښیار تیرې خبرې ذخیره کوي او په زنځیرونو یې کلکې تړي او بیا یې نه یادوي، ځکه چې تیر شي نو هیر شي. پوهان وایي د تیرو خبرو په یادولو پریشانه کېدل بې ګټې دي، ځکه مړي را ژوندي کول، لمر بیرته مشرق ته او ماشوم د مور ګېډې ته ستنول، شوده بیرته تیونو ته، اوښکې بیرته سترګو ته ستنول ستاسو د وس خبره نه ده. او هوښیارتیا دا ده چې اوسنی وخت راکلک کړئ او په تیرو پسې ونه ژاړئ، ځکه په تیرو غمونو ژړل داسې دي لکه چې په روانه سړی شاته ګوري او تاسو پوهیږئ چې کاروان همیشه مخ په وړاندې درومي، نو تاسو هم د ژوند د لارې مخالفت مه کوئ.